دا جواب یې ورور کړی دی، وایي که سړی د سپي سره لاس ولګوي نو دې سره اودس چاردام ماتېږي او که نه. د سپي سره لاس لګول، د سپي سره بدن لګېده، دې سره اودس نه ماتېږي. وجه دا دی چې کله دا ثابته شوه که نه چې دا سړی په اوداسه کې دی په دلیل شرعي سره، یعنی شرعي دلیل سره دا ثابته چې دا سړی په اودس کې دی، د ده د اودس ماتول هم یو شرعي دلیل غواړي. نو موږ د ځان نه خو نشو ویلی، لکه اوس یو سړی دی ښه اودس یې روغ دی او په سپي لاس راښکو، د دې سړي د اودس روغ دی د شریعت د دلایلو په رڼا کې، او ده په سپي لاس راښکو یو ته اودس ترې مات شو. نو هغه اودس ته څنګه بې دلیله ماتې چې هغه په دلیل سره صحیح دی. په دې ته خبره پوه شو، یعنې دې له دلیل په کار دی چې په هغې کې دی چې او د سپي مسه کولو سره اودس ماتېږي، اودس یې نشته. مطلب د دې دا نه دی چې سپی پاک دی، سپی خو پلید دی، د هغه جوټه د هغه لاړې دا پلید دي، موږ دلته خبره نه کوو. خبره دا روانه ده که یو څوک پرې لاس راکږي د اودس چاردام ماتېږي او که نه، نو نه دې سره اودس چاردام نه ماتېږي. بله دا خبره زموږ د خواهشات هم نه ده چې اوس یو سړی دا تندی تریو کې ووایي چې یاره نو د سپي سره یې لاس ولګوه اودس یې مات نه شو، نو دا سره خواهشاتو خبره خو نه ده. چېرې زما او ستا زړه دا وایي چې د اودس دې د ده مات وې، نو د زړه خبرې خو نه دي. خبره دا ده چې الله او د الله رسول څه وایي، دلیل که ته غواړې. نو دا خبره یاده کوي چې سپی اگر که پلید دی خو د هغه سره په لاس لګولو یا بدن لګېدو سره اودس نه ماتېږي. دغه شان نور چې کوم ځناور دي چې پلید دي چې د هغې په باره کې دلیل نه وي راغلی، په هغې سره لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي. دا بعض خبرې هسې د بې علمه خلک یې بیانوي، یا بعض مولیان چې هغوی په دې مسله کې ورسره تحقیق نه وي بیانوي او هغه کمزوري دي. نو په هغې کې یو دا مسله ده د عوامو کې مشهوره، دې سره اودس ماتېږي. بعض وایي چې نوکونه واړه کړي دې سره اودس ماتېږي، بعض وایي چې کنځلې وکړي دې سره اودس ماتېږي، بعض وایي چې غیبت وکړي دې سره اودس ماتېږي. او چې دومره دا مسله سخته ده چې کنځلو سره اودس ماتېږي، دې د اودس بیا کوي خو کنځلو نه ځان نه بندوي. نو هغه کنځلو کې شک نشته چې هغه یقیني ګناه ده او د منافقت نښه ده، او دا خبره ده بې دلیله ده چې کنځلو کولو سره اودس ماتېږي. دا بعض خبرې موږ کې بې دلیله مشهورې شوي دي.